دغه فلم کې موږ ډېره پخوا زمانه ګورو کله چې انسانان په غرونو کې به اوسېدو، یعنې 100,000 کاله مخکې ټایم موږ ګورو. په دغه فلم کې د دغه قبیلې خلکو باره کې خبرې او کیسه ده. د دې قبیلې سردار ډېر زیات مضبوط او تکړه او نر سړی و. دې سردار سره یو زوی هم و، خو هغه ډېر کمزوری و او د پلار په شان تکړه او زړور نه و. هغې ته پلار وایي چې یوه ورځ خو به دا ته هر څه زده کړې او ته زما زوی او زما په شانتې به نر جوړېږي. هغه سردار ته ښځه هم وایي چې زما زوی ډېر زیات ورکوټی دی او دغه شکار ته مه وړه ځان سره. خو دغه سردار ښځې ته ووایي چې مخې ته یخني او واورې را روانې دي، موږ به شکار ته ځو او ځان سره به څه ساتو یخنیانو لپاره، او مخکې یخنیانو لپاره موږ ته څه خوراک پکار دی چې جمع یې کړو. بیا موږ ګورو چې دی شکار ته وځي او ټوله قبیله ورسره لاړه شي. دی ډېر زیات مزل وکړي او څه سیندونو نه هم تیر شي. بیا دی یو ځای ته راورسېږي او هلته کې وګوري ډېرې زیاتې غواګانې راغلي، خو دا ځنګلي غواګانې وي او ډېرې غټې او خطرناکې هم وي. د قبیلې سردار دې ته ووایي چې ځان لرې کوي او په دې معنی د خپلې نیزې لرې کوي. هغه غواګانې هم پوه شي چې اوس دلته خلک راغلي دي او موږ پسې کېږي. دغه غواګانې هم اوس رامنډه کړي انسانانو خواته، خو دوی پې د هغه نیزې لرې کړي او دوی هلته نه رخ بدل کړي، په بل سایډ باندې واوړي. دغه خلکو د نیزې ځکه لړه کړي چې دغه غواګانې ویرېږي او بل خواته منډه کړي. خو دې ته پته نه وه چې دی به غره ته لاندې منډه کړي او دا ټولې غواګانې به لاندې لړه شي او مړې به شي. دغه غواګانې دومره تیزې منډې ووهي چې دی لاندې غره نه لړه شي او دغه شانې د ټولې غواګانې غره نه لاندې لړه شي. خو دوی کې یوه غوا پاتې شي چې هغه ډېره غوسناکه او ډېره غټه غوا وي، او دغه غوا د ګېډه طرف ته رامنډه کړي او هغه ووهي او لاندې را لړه کړي، او دغه غوا پې واپس راتاوه شي او ګېډه په خپلو ښکرو کې اوچته کړي او د غره نه لاندې لړه کړي سره د خپلو ملګرو. د ګېډه پلار یو نیزه راوالي او دغه غوا په ملا کې ولي، خو هغه نیزه خو ولګي، خو اوس ډېر زیات لیټ شوی وي او دغه شانتې دغه غوا ګېډه ځان سره لاندې غره نه لړه کړي. ګېډه لاندې لړه شي خو غره کې یو ځای کې ونښلېږي او هلته ولوېږي او بېهوشه شي. د دې پلار دې ته ډېرې چغې وهي او اوازونه ورکوي، خو هغه بېهوشه وي او هېڅ هم جواب نه ورکوي. بیا داسې شپه راشي او دغه سړی دلته ناست وي او زوی ته چغې وهي. د قبیلې خلکو ورته ووایي چې هېڅ فایده نشته، ستا زوی اوس مړ شوی دی او راځه چې دلته نه لاړ شو. دوی هلته کې د دې یو قبر جوړ کړي او هلته نه لاړ شي. بله ورځ موږ ګورو چې یو غټ مارغه راشي او هلته کښېني او دا خوري. بیا یو دم ګېډه وش کې راشي او راپاڅېږي. دا ډېر زیات ویرېږي او خپل قبیلې خلکو ته او پلار ته چغې وهي. هلته خو هېڅوک هم نه وي او هغه ټول تللی وي. دا بیا په مزه لاندې راکوزېږي. دا یو ځای کې راشي او هلته کې ونښلېږي، خو اچانک هلته کې ډېر زیات باران راشي او هغه سیند کې لاندې ډېرې اوبه جمع شي. ګېډه ځان پرېږدي او دغه سیند کې ځان لړه کړي او سایډ ته راشي او ځان بچ کړي. ګېډه چې کله اوښ کې راشي نو دا ډېر زخمي وي او د دې خپه هم ماته وي. دا ځان ته خپه هم وتړي او پاڅېږي او مزل کوي. بیا هغه ځای ته راشي کوم نه چې دا غورځېدلی و. دا هلته کې خپل قبر ویني او ډېر زیات غوسه شي. دا بیا خپل قبر هلته کې وران کړي او هغه ګټې د هغه غر نه لاندې لړه کړي. خو هلته کې څه ګیدړان راشي او دا ویني، دا ترې وتښتېږي او یو ونې ته ترې راوتښتېږي او هلته کې ترې پټ شي. دا ټوله شپه هغه ګیدړانو نه هغه ونې کې تېره کړي. بل سهار موږ ګورو چې ګېډه ډېر زیات تږې شوې وي او سیند نه اوبه والي، خو هغه ګیدړان اوس هم دې پسې شوي وي او دا ترې منډه کړي او هغه ونې ته ترې وخیږي. خو هغې کې یو ګیدړ دا د خپې نه راونیسي او ویې دا پې بره نه غوځارونه وکړي او هغه ګیدړ زخمي کړي او لاندې لړه کړي او بره ترې ونې ته وخیږي. هغه ګیدړان لاندې دې ته په انتظار ناست وي، خو بیا موږ ګورو چې شپه راشي او دغه ګیدړان وتښتېږي. او دغه شانتې هغه ټول ګیدړان هلته نه وتښتېږي لاړ شي، خو هغه یو ګیدړ اوس هم لاندې پروت وي او زخمي وي. ګېډه وایي که دا چېرته مړ شوی دی، خو بیا دا وګوري چې هغه ژوندی وي او په ډېر درد کې وي او چغې وهي. بیا ګېډه فیصله کوي چې زه به دا مړ کړم، ولې دا ډېر زیات زخمي دی او که ما مړ نه کړو نو خپله به مړ شي. کله چې دا مړ کوي نو دا پې ډېر زیات زړه وسېزي او خفه شي پې. هغه ګیدړ هم دې ته ګوري او دا نه غواړي چې دا زه مړ کړمه. دغه شانتې ګېډه دا ګیدړ مړ نه کړي او د دې خوله وتړي او په غېږ کې اوچت کړي او هلته نه لاړ شي. دا بیا یو غر ته راشي او هلته کې دغه ګیدړ کښېني
بل سر مونږ ګورو چې هغه ګیدړ دی ته مخامخ ناست وي او دې ته ګوري خو په دې باندې حمله نه کوي او دا هماغه غر و کوم کې چې به دې دمه کوله. دا بیا بهر لاړ شي او څه بوټي راوالي او هغې نه څه دوی جوړه کړي او په خپل زخم یې ومږي. ګیډه هغه ګیدړ ګوري چې هغه هم ډېر زیات تږی شوی وي، بیا هغه خپله خوله کولاوه کړي. دغه ګیدړ د ګیډه ته په غوسه ګوري، خو کله چې دا اوبه ویني او د دې طرف ته یې ورکړي نو دا غلی شي او زر زر هغه اوبه وڅکي. ګیډه په دې معنی خفه شي او ډپې وسېځي. کومه دوی چې دې ځان ته په زخم مږلې وه دا اوس هغه دوی دې ته هم په زخم ولګوي او داسې معلومیږي چې اوس دا دواړه دوستان شو. اوس دا دواړه وږي شوي وي او ګیډه بهر لاړ شي او هلته کې یو خرګوش ولي او هغه روړي پوخ کړي، په خپله یې وخوري او دې ته هم ورکړي. بل ورځ مونږ ګورو چې ګیډه هلته نه تګ غواړي او دا ګیدړ ته وایي چې دلته نه ځه او دلته نه ځان وکاږه. خو دغه ګیدړ هلته نه نه ځي او دې ګیډه سره مینه پیدا شوې وي او هغه هلته کې کیني او دا ګیډه ترې روان شي او دغه شانتې بله شپه هم راشي. خو دا داسې محسوس کوي چې دې پسې څوک شوي دي او ورپسې څوک شاته را روان هم دي. کله چې دا شاته وګوري دا مکه ګیدړ وي، دې پسې شاته را روان وي. دا ګیډه دې ته غوسه وکړي او په څه باندې ولي چې ما پسې مه راځه، خو هغه ګیدړ هغه لرګی راوالي او دې پسې یې روړي. کله چې دا وګوري چې دا ګیدړ دې نه نه ځي نو بیا دا یې ځان سره ملګری کړي، ځان سره روان کړي. بیا دوی هلته کې څه خنزیران ویني او ګیډه دې ته وایي چې ورپسې لاړ شه، خو هغه ګیدړ واپس رامنډه کړي او ګیډه په دې باندې حمله ونه کړي او دغه شانتې دې مخکې روان شي. دې خپل شکار ونه کړو او دې ډېر زیات وږي وي او هلته کې کیني او ارام وکړي. بل ورځ مونږ ګورو چې دې هلته کې څه شکار وکړي او دې هغه حلال کړي او ویې خوري او دغه شانتې دې ملګري شي او یو بل سره یې مینه هم پیدا شي او دغه شانتې دغه ګیدړ دې ته میان هم نیسي او بار یې روکاږي. ګیډه دې ته وایي چې ته خو ډېر زیات تکړه وي او زه به ستا نوم اوس الفا اقدمه. اوس په ګیډه باندې څو میاشتې تېرې شوي وي او موسم هم بدلیږي او هلته کې یخني را روانه وي او دغه شانتې هلته کې برفباري وشي او ډېره زیاته واوره هم لړی شي. بیا مونږ ګورو چې ګیډه ډېر زیات تکړه شوی وي او هغه خپل شکار په خپله باندې کوي. یوه شپه دې دواړه هلته ناست او خوراک کوي. بیا مونږ ګورو چې یو ډېر خطرناک ګیدړ په دې باندې راشي. ګیډه اوس ډېر زیات زړور وي او نه یېرېږي، خپله نیزه راوالي او په دې باندې اټیک کوي. بیا دا سوچ کوي چې دا به د دې چېرته ملګری وي او دغه شانتې دا ګیدړ د دې بل ملګری وي او دې پسې راشي او ځان سره یې وړي. دا ورته شاته وګوري او ورته خفه شي. ګیډه ورته وایي چې دلته نه لاړ شه، ولې چې ته هم د خپلې فیملۍ نه جدا شوی وي او ما ته د دې خبرې احساس هم شته او دغه شانتې الفا هلته نه لاړ شي. بل ورځ مونږ ګورو چې ګیډه خپل ملګری الفا ډېر زیات یادوي او خفه وي ورپسې، ولې چې دې دواړو ډېر زیات وخت تیر کړی وي او یو بل سره شکار هم کړی وي. دا دغه شانتې په خفګان کې ویده شي او په خوب کې ګوري چې د دې مور او پلار ورته راغلي وي. د هغې پلار مور ته وایي چې زموږ زوی مړ شوی دی او دې ډېر زیات وژاړي او خفه شي. ګیډه یو دم راپاڅېږي او وایي چې زه به کله هم داسې ونه کړم چې خپله مور خفه کړم او زه اوس هم ژوندی یم او کله پورې چې په ما کې همت وي زه به خپل کور ته ځم او دغه شانتې ګیډه مخکې روان شي او حرکت وکړي. بیا ته هلته کې ډېر زیات ګیدړان ګوري او دا فکر کوي که الفا هم دې کې وي او هغې طرف ته دا منډه کړي، خو هغه یو ورکوټی شانتې جیل وي او هغې د پاسه واوره وي. کله چې دا خفه کېږي نو هغه مات شي او دا لاندې اوبو کې لړه شي او هغه اوبه ډېرې زیاتې یخې او کنګل وي. دا دومره یخې اوبه وي چې د دې جسم بالکل حرکت نه کوي. بیا هلته کې الفا هم راشي او دا لاندې نه دا واوره ماتوي او باره وتلو کوشش کوي او دغه شانتې الفا دا د بهر نه روکاږي او رابچي کړي. دې دواړه ځان ته هلته کې اور ولګوي او ځان وچ کړي. دا هلته کې یو سړی ګوري کوم چې په لاره کې ناست وي، دا ورته رامنډه کړي او ډېر خوشحاله شي، خو هغه سړی د واورې نه مړ شوی وي. ګیډه هم دا فکر کوي چې عنقریب زه به همداسې مړ شم او د واورې نه به جام شم، خو الفا دې ته حوصله ورکوي او دې سره اوده شي او دې سره ځان ګرموي او دې ته له ګرمۍ تپش ورکوي. دغه شانتې دا دننه خیمې ته ننوځي او هلته نه څه ګرمې کپړې هم راوالي او مخکې حرکت کوي. بیا دوی پسې ځنګلي ځناوران شي او دې ته یو غار ته راننوځي او هلته کې پټ شي. الفا هلته کې څه ویني او داسې معلومیږي چې دې غار کې څه بل جانور هم شته او دغه شانتې موږ هلته کې یو تور شیر ګورو کوم چې په ګینډه باندې حمله وکړي، خو دا ورسره ورټوپ کړي او په جنګ شي ورسره.
الفا ورسره په جنگ کې ډیر زیات زخمی شي او هغه مقابله نشي کولی. ګیډه سره تیر هم وی کله چې دا په هغې باندې نشوالي او هغه ولي نو دی کې هغه شیر ولګي. ګیډه ډیر زیات خفه شي په الفا باندې ولې چې دې لپاره دې جنګ وکړو هغه ډیر زیات زخمی شوی وي او ګیډه ورته په ژړا شي ورته وایي چې زه به تا سره ټول عمر او زندګي تېرومه. دغه شان دوی بیا مخکې حرکت کوي خو اوس برفباري هم چالو شوي وي او الفا هم زخمی وي او ګیډه هم ډیر زیات نهار وي. دغه شانتي ګیډه دا بغې کې راوالي او مخکې روان شي او په دغه طوفان کې دی مخکې حرکت کوي. دی ډیر زیات ستړي وي او نهر نور هم وي. دغه شانتي ګیډه هلته وده شي او بیا یو خوب ګوري. ګیډه بیا همت کوي او وایي چې زه به مخکې ځم او همت به نه بیلم او دغه شانتي دا مخکې روان شي. بیا ګورو چې دا خپل کلي ته راورسي او دا ګورو چې دی مور پلار ډېر زیات خفه ناست وي او دی په غېږ کې الفا راوستی وي او د دې پلار رامنډه کي او خپل زوی ویني او د دې مور پلار ډېر زیات خوشحاله وي. ګیډه خپل لاس اوچت کړي او پلار ته وایي چې زه ستا په شانتي نر او بادر یم اوس او دغه شانتي دا سردار په ژړا شي او خپل زوی ته وایي چې زما په تا باندې فخر دی. د دې مور هم ډیره خوشحاله شي او دې ته غاړه ورکي او دوی دا دننه خیمې ته راولي او اور ته یې واچوي. بل خواته موږ الفا ګورو چې هغه یو زنانه وي او د هغې واړه واړه بچي هم شوي وي او دا قبیلې خلک د دې ډېر زیات خیال ساتي. دغه شان دي خپلو کې ډیره زیاته مینه پیدا شي او ګیډه اوس د دې قبیلې سردار وي او هغه ګیدړان هم غټ شوي وي او دې سره دغه فلم دلته کې ختم شي.